دا زموږ د علاقې چې کوم زمینداران دي دا هم سیاسي جوکران دي وروره. د خپل مفاد دپاره لګیا وي، نارې او تماشې کوي، روډونه بندوي، د وابډا خلاف د حکومت خلاف احتجاجونه کوي، عوام ته تکلیف ورسوي او روډ بند کړي او نارې او چغارې وایي موږ ته بجلۍ نشته، موږ ته بجلۍ راکړه، موږ زمینداران یو. هلکه اوس ولې احتجاج نه کوې چې شمسي و سولر یې درکړلو، 20 لک روپۍ ستا خوله در بنده کړله او ته سولر یې وتا ته درکړلو. اوس چې دی هغه نه د باران خواست نارې وایې او نه د وابډا خلاف چې دی هغه احتجاج کوي. او اوس چې دی زمینداران چې ډېر وخشمېږي نو دا وریځ ته دی وګوري وایي دا وریځ نو ولې راله. اوس بیا د نعوذ بالله د خدای سره جنگ دی چې اول یې د وابډا والا سره جنگ اوس د خدای سره جنگ دی چې دا وریځ نو ولې راله. کشکې لمر ولو زما شمسي و سولر چې دی هغه پلانټ چلیدی. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. نن به موږ د زمیندارانو د رویې په حواله باندې موږ مجلس کوو چې څنګه دوی ته 20 لک روپۍ میلاو سي، خوله یې بنده سوله، اوس نه احتجاج دی نه باران خواست دی. خو د هغه څه مخکې تاسو دا زما چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ چې بیا هر ماښام زما ویډیو اول د واره تاسو ته در ورسیږي. نو برای مهرباني د دې چینل خیال وساتئ او دا پروموټ کړئ. انشاءالله هر ماښام به دلته موږ مجلس کوو پر مختلف موضوعات باندې. نن موضوع دا ده چې دا زموږ زمینداران د پښتني علاقې زمینداران چې دي دا ډېر سیاسي جوکران دي. د خپل مفاد دپاره دوی چې بو هغه لګیا بو، نارې تماشې به یې کولې، روډونه به یې بندول او موږ ته بجلۍ نشته، بجلۍ به کله راکوې، سرکار دی صوبایي اسمبلۍ د مخه به هم ولاړ ولو، روډونه به هم جام و، ټرافیک به جام ولو او پای جام هړتال به و، دا مریضان خوارکیان دورې دورې منډې به یې ولې نه. د دوی چش دی زمینداران راوتلي دي، زمیندار اکشن کمیټې راوتلې ده، خشمېدلې ده د وابډا خلاف. لکه نو احتجاج کوي نو روډ ولې بندوي؟ ورسه د وابډا و دفتر ته چې دی ودرېږه، د یو غټ افسر د مخه ودرېږه، تا به روډ بند کړي وروره، موږ به وروره تباه او برباد دورې دورې به روان ولو. په کومه خوا باندې یو کوټې ته ولاړ سه، یا یې لورلایو خوا ته ولاړ سه، یا کوچلا خوا ته ولاړ سه، یا د چمنو خوا ته ولاړ سه، وروره تباه او برباد به سولو. مسافر نه په کوچو کې به ناستو، په ګاډیانو کې به ناستل وروره، چش دی زمینداران ناستې وروره. دوی به نو ښه هلته کالین ښه زبردسته درې به پر روډ هوار کړې وه، کانې پینې بریانیانې به را روانې ولې، اوبه به ولې، شربتونه به را روان و، خلکو به میټایانې وروړل، هارونه به پر غاړه کول او تصویران به ولو. 2 نمبر سوشل میډیا به مو روان ولو، ویډیوګانې به یې جوړولې. هلئ بهایي زمیندار اکشن کمیټۍ چې ده خشمېدلې ده، لوډ سپیکر به یې راوایستې پر لارې باندې، تماشې به یې شروع کړې وې نه. نو احتجاج دی ول موږ ته بجلۍ راکړه. نن چې حالات بدل سلو، وزیر اعظم و وزیر اعلی و دوی ته هر زمیندار ته دي 20 لک روپۍ ورکړلې چې ورسي سولر او شمسي پلانټ ولګوي او سولر پینلان ولګوي او دوی ته به شمسي او بجلۍ میلاویږي او خپل ټیوبیل چې دی هغه به چلوي او اوبه راباسي د مځکې. دا هم نه ګوري چې په مځکې کې څوک کډیان کړي دي ورور. یوه برما دلته لګېدلې ده، یوه برمال ته لګېدلې، بله برمال ته لګېدلې، دومره نږدې په مځکې کې سرویان کړي دي، ډریل یې کړی دی، اوبه چې دی هغه لاتعداد په وافر مقدار باندې د مځکې سره راباسي. زموږ اوبه لاندې ځي او راځي، بارانونه نشته. دوی هر ځای چې دی خپل ټیوبیل چې دی هغه لګولی دی، برما او چې دی لګولی دی او اوبه دوی ته میلاویږي. اوبه لاندې زیر زمین چې دی د مځکې لاندې ختم کیږي. نو د دوی زمینداري په کار وله. اوس چې 6 لک روپۍ ور میلاو سولې، اوس احتجاج نشته. اول د وار به دا زموږ زمینداران چې دی دا سیاسي جوکران دي. اول د واره به د وابډا خلاف به پیجام هړتال وکړي، روډونه به بند کړلو، د حکومت خلاف به شعارونه کول، موږ ته بجلۍ راکړه، زمیندار اکشن کمیټۍ راوتلې ده او لوډ سپیکر دی. سبا به ګرد د بلوچستان، ګرد د کوټه، ګرد د پشین، ګرد د علاقه به بند دی، موږ به دی وکړو، موږ به دی وکړو او د اسمبلۍ مخکې به هم ولاړولو. ورور چغارې او نارې جوړې کړلې وې. یو نیمه ورځ به پر ځان باندې نیت بد ولو، نیمه به پر ورځ به په جهان باندې چې دی هغه نیت بد ولو.
اوس چې کله دوی په ریسټ هاوس کې یو بل ته حکومت او زمینداران یو بل ته د ارونه پر غاړه کولو چې باید زموږ بجلی نه ده پکار ته واخه دا 100 لک روپۍ واخه ورسه سولر او شمسي پلانټ چې دی هغه ولګوه نه اوس بیا اول د وار د وابډا خلاف ولو اوس بیا د ورځ د اسمان ته ګوري د وریځ خلاف اړتاله شروع کړي چې دلته وریځ راشي دی دا سر ورته ګوري دا په خشم ورته ګوري چې دا وریځ نو ولې نه ځي دوري خو لمر دی راشي چې زموږ سولر شمسي او ټي ویل ولګیږي د وریځ سره جنگ راخستی دی نعوذ بالله د خدای سره جنگ راخستی دی د قسمت سره جنگ ته یو ورځ د 100 لک روپۍ چې زمینداران ته ملاو شوي دي دا وچکالي تیره سوله ته یو ورځ یو زمیندار او اکشن کمیټي والا یا د خلک ولیدلو چې د باران خواست لپاره راغلی چې یا خدای ته باران چې دی هغه شروع که باران راوله نه و کال وش دی باران خواست نه دی سوی یا خیرات لا نه دی سوی او ولې دی ته چې دی 100 لک روپۍ ملاسي سولر دی لمر ته ناست دی چې وای لمر راشي ورځ دی نه راځي چې دلته ورځ راشي ګرد د لګیا زمیندار یا خدای ورځ لري کې پر موږ باران لا نه دی پیرزو د زمیندارانو نو زموږ خلک چې دی هغه په هر شي کې 2 نمبر کوي دغه زمینداران چې دی دا دلته لګیا دي زموږ په وطن کې زموږ چې کوم موسمیاتي تبدیلی ده نه هر ځای چې ته سولر پلانټ ولګي هم دا به ګرمایش کې ډیره غټه اضافه کوي د دې د خپل یو احتیاط پکار دی خپل یو سیستم دی چې هغه ودی ته نه در معلوم دی خورو بس په یو ټریکټر کې یا په سوزکی کې چې دی یا په ویګن کې سامان سر راواخی الته ولګي نور خو بیا په هیڅ نه دی بس وبدي الته وبد مځکه څخه ختم کوي دلته چې دی پر مشه ګرمایش جوړ کړی دی الته د خدای سر لګیا دی چې دا ورځ مجلن نه راولي چې بس مج پلانټ الته بجلی چې دی هغه پر مجه ودروله په خوا به لنارې ولې چې بای بجلی راکې بجلی د دې د روی مش ته هم بجلی ملاو سره اوس خو بجلی لا هم نه ملاويش نو دا زموږ زمیندارانو چې کوم دا 100 لک روپۍ واخستلې دا پلانټ پر ولګوي اوس دوی د بجلی سره هیڅ کار نسته اوس دوی پوسو سولر پوسلو او د مځکې چې دی هغه وبره باسي او د بجلی چې کوم عوام ته کم په کار ولا هغه بجلی عوام ته هم وس نه ملاويږي ولی حکومت وای یاره بس ټیک دی ګرد زمینداران ته می سولر ورکولو دین اوس بالا څه بجلی غواړي بای بجلی خو نو په هسپتالو کې هم ضرورت ستا په سکولو کې هم ضرورت ستا زموږ و عام کاروباري تاجر طبقه ته زموږ د کم دکاندارانو ته مستریانو ته خراد والا ته دا رقم د درزیانو والا ته په مسجدو کې خاص کر په هسپتالو کې په دفترو کې په کورو کې چې کم عام ژوند دی د بجلی ډیر سخت ضرورت سته زموږ بجلی چې دغه کمزوري هم ده ولا که شی په لګیږي چې داسې چې دلته ولګي نه استری په لګي نه فریج په لګي چشته پریشر لوډ شیډینګ لوډ چې دی هغه ډیر کم دی او طاقت پاور چې دی هغه رقم کړی دی معمولی ورور تارون په وابډا گریډز بار چې زړه یو غوړی هغه وخت بند کې په دا روزه کې زه درته ما نه په پېشلمي کې نه په روزمات کې مشته صحیح معنا بجلی راکول سوی ده او داوی دی کوي لیکن هغه بجلی مشته نه راکول سوی کم چې دا وخت د ملک په نور علاقو کې ستا سر خلاص دي چې کم علاقې شم الته ش فیکټریا نیم ستا الته شم دي بجلی خود د پښتونخوا حکومت غنه یعنی زموږ صوبایي حکومت چې دی د صوبه پښتونخوا غه کې پکېغه بجلی خود ګرد ملک ته دی جوړي لیکن وګوره حالت هم نسته هغه هم ناری وي د وفاق ته وای چې بای مشته د دې پیسې راکه چې کم مج وتی ته درکړي د بجلی درکړي د دې پریټن کې د دې چې دی هغه محصولات راکه د دې چې کم پیمنٹ دی هغه را ادا کا چې موږ په تعلیم او په روډو په هسپتالو کې خرڅ کو دا رقم صوبه بلوچستان کې د ګیس په حواله باندې چې کم ریالټي ده چې بای مشته د ګیس ریالټي راکه چې موږ دلته د حکومت انتظامیه او د سیستم په وچلو
نو وفاق چې دی هغه ګرځي پیسې چې دی چیرې وړي هغه تاسو ته معلومه ده چې چیرې وړي نه. نو دا خبره م دا کوله چې زموږ زمینداران چې دي هغه ډېر مفاد پرسته دي چې دلته د سولر پیسې او شیان میان میلاو سولې بس وروره لوهار جانې انګار جانې وروره بجلی ستا نه ستا دوی سره اوس چرت نه پکې ویې نه. اول د وار به لا ښه نارې او چغارې به ولې موږ به هم دی ورته کتل چې وروره ښه دی چې یو ګټه راوړي. اوس خو ګټه هم نه راوړي. ولې دوی ته 100 لک روپۍ میلاو سولې دوی پوسو سولر پوسلو بجلی حکومت هم د واوډا والا مطمئن دی هغه ویلا که بس هغه دی سولر یې لګولی دی زموږ په څه دا د ایریګیشن والا چې دی یا کوم چې واسا والا چې دی یا د پبلک هیلث والا دی نو دا چرت نه وي چې یاره د مځکې څه دومره اوبه راباسي د آی ټي بي دلته دی د هغه دی دا مځکې له بر اوبه څنګه چې باران نه کیږي باران خو الله پاک ورته ګوري چې د دې خلکو ضرورت سته نسته اعمال صحیح دی نه دی صحیح درخت یې لګولی دی نه دی لګولی حیوانان یې سته درخت یې سته جنګلات یې سته چې او د دې مځکې اوبه په کار دی نو کښتیګر د په نیت چلیږي نه چې ته د الله پاک سره یو تعلق سته د زمیندار باید د الله پاک سره یو تعلق ولو د باران خواست په والا باندې ورسته به وکتل خوش آمدید به ورته ولې مرحبا به ورته ولې او دا به ولې چې الله ته د خیر باران وکي. اوس خو دوی وای یا دا ورس شدي هغه چې نسره د غون بشده ولې چې د دې لمر چې کله غایب سي بیا د دې سولر پلانټ چې دی هغه نه چلیږي خالد ټوبیل نه په لګي نورم ذاتی کارونه د کور پکې بجلی حاصلې نو بس د ډیر خوشاله دي چې وای سر لمر یې سخت ګرمي یې او تک تور مخ پکې ګرځم په د لمر کې بس زما کار دی هغه د بجلی رااله کار دی روزګار دی. دا ډیر د افسوس خبره ده چې زموږ زمیندارانو خپل رویه په خپل سوچ او فکر یو اسلامي سوچ او فکر کې تبدیلی راوستله د چیش د وجه صرف د یو 100 لک روپۍ د مفاد د وجه د دنیایي فائدې د پاره د خپل اغزینی اسلامی او نظریاتی عقیده چې ول د باران او د خدای او د مځکې د آبادی په ولا چې کوم یو نظریه و هغه کې د خپل مفاد د پاره تبدیلی راوستله. نو الله دې دې ته هدایت وکي او خدای دې پر موږ باندې د خیر باران وکي او خدای دې د دې په خوله نه کوي نه د پښې په خوله باندې باران نه کیږي چې د دې په خوله باندې به وس خدای کوي دی خو د خپل مفاد حاصل کول خدای دې په موږ باندې او په دا درختو بټو دا کم چې مال مویشي د پاره کم شینګشتي ده پر دا دې رحم وکي او خدای دې د خیر بارانونه وکي کدی باران خاص نه کوي مشکه کو په زړه کې ته يم دعا وکي چې الله پاک د خیر بارانونه وکي نه ولي کال چې دی هغه خوشک دی الله دې پر موږ رحم وکي ان شاء الله هر ما شام به د نکیب کزی پر دا چینل باندې پر مختلف موضوعات باندې به موږ مجلس کوو که خدای کول. تاسو د ازما چینل خیال وساتئ سبسکرایب یې نه سبسکرایب یې کی د مخامخ بټن چې دی دا ور دباو کی او د غنټي بټن هم دباو کی چې بیا هر ماشام نوې ویډیو در تاسو در رسیږي ان شاء الله. سبا بیا تاسو په چوپړ کې حاضر دم نکیب کزی ته ورکه اجازه د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.